یطوفون بینها و بین حمیم آن، دوی به چکر لګی په منځ دغه جهنم او په منځ د حمیم خټ کیدلی اوبو ته یی ایشیدلی اوبو آن ګرمه. نو معنا دا انتهایی سخت ګرمي اوبو وي، انتهایی سخت. لکه څنګه یو بل ځای کې فرمایي وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. صدقه جهنميان صدقه اور کې سوځيږي، سخت اور بوي، نو ګرمي بوي، دوته به تند ولګيږي. الله تعالی نه به سوال وکړي چې یا الله مونږ ته اوبه راکا. څکله الله به دغه فریاد واوري، اوبه به ورته ورکړي، خو هغه به څنګه اوبه وي؟ کالمهل، په شانتې به تانبي وي، دغه ویلی شوي تنبا او انتهایی خټ کېدلې او دومره به ګرمي وي چې یشوي الوجوه، چې دغه مخونو ته داسې کي نو دغه مخ د ټول به دغه جام کې را پریوزي، دغه لوښي کې به دغه مخ ټول را پریوزي، نو دغه مخونه به ورته وسوځي. او دغه سړي ذهن ته نه راځي اوس هم څه خټ کېدلي ګرمې اوبه راواخلې او داسې مخ ته یې نږدو کړي، نو دغه مخ درته ګرم کړي. بیا سړی داسې سایډ ته کړي چېرې دا خو ډېرې ګرمې دي. نو همدارنګې جهنم والا به دومره ګرمې وي لکه جهنم اور د دنیا اور نه اویا ګنا سخت دی. مونږ د دې سخت نه سخت اور څه بال کو، دغه دیګونو پسې دغه تنرونو کې څه بال کو، ښه لرګي ور باندې کو، دغه اور څه انتها ته ورسیږي. جهنم ولا اور دی اور نه اویا ګنا زیات دی. او نن مونږ او تاسو وګورو چې دغه اور خو څه کوي، مونږ او تاسو یو تیلی ته هم نشو ټینګېدلی. چې دغه تیلی سړی ولګي داسې ګوتې ته یې نږدو که که نه، معمولي غوندې چې داسې نږدو کې لږ ټایم تیر شي ډایرکټ به ورنه لاس دی پله کوي، هغه مونږ نشو برداشت کولی. جهنم اور هغه ډیر سخت دی. او جهنم کې د اور ولا عذاب ځان ته دی، و بین حمیم آن، او د ګرمو اوبو عذاب هغه ځان ته دی. یو خو دغه مطلب دی. او بل یو مطلب دا دی چې دوی کله جهنم کې سوال وکړي د اوبو، نو بیا به الله تعالی دوی ته اجازت ورکړي دغه جهنم نه به راوبستلی شي، بهر به یو ډنډ وي، چې هغه ډنډ د څه شي دی؟ اندغه جهنمیان څه کم جهنم کې دي چې دو دغه عذاب ملويږي، دوی ولا دغه وینې زوی، دغه پیپونه، دغه غټ او د اسماتي د څه د ټول د سی بهيږي. لکه څنګه کور کې ګډر وي، هغه ګډر څه کور نه ټوله مالبا د محلي کلی ولا، نو بیا هغه ته د سره جام شي. نو اندرنګ د سی بدا یو ډنډ وي چې د جهنميانو وینې زوی، پیپونه او د اسماتي د هر یو ټول غندونه دا به هغه کې جمع کیږي، هغه کې به اور لګیدل وي، هغه به خټ کیږي، هم بدبودار هم چې دغه جهنميان به الته بوتل شي چې دغه د کې اوس وبس. خو اندرنګ بل یو مطلب دا دی یطوفون بینها و بین حمیم آن، چې د دومره خټ کېدلې اوبه دي چې دوی ته به دغه عذاب ملويږي. وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، چې دغه اوبه چې کله دوی څه په زړه چودون به وسخي او بیا به تیریږي نه، دغه حلق کې به خاخي وي، خو چې څرنګه دغه حلق ته نوځي نو د دومره به ګرمي وي چې د کولمې ملمې ټولې ورته کوزه وغورځي. او اندرنګ باز دغه د اوبو ول عذاب یو دسې هم وي چې لاندې به د اور کې سوځيږي. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، قرآن مجید آیت ته چې پاسه نه به خټ کېدلې اوبه دوی باندې په سرونو باندې هم چولی شي، لاندې دغه اور عذاب او پاسه نه د جهنم عذاب. الله مد دغه عذابونو نه بچ ساتي. دا د الله لوی فضل او احسان دی چې مونږ او تاسو ته الله تعالی قرآن مجید کې دا بیان کړی دی چې مونږ او تاسو دینه او یریګو او دینه ځان بچ کو. ځان بچ کېدل دا دی چې مونږ او تاسو ګناهونه د الله نافرمانیانې، کفر او شرک دینه مونږ او تاسو ځان بچ کو. د الله غوندې د لذت ولا شي زونه دي او به دومره خطرناک عذابونو سره بیا به مخامخ کیږو. فبأي آلاء ربکما تکذبان.